دلته د یادښتونو برخه ده، یادښتونه او خاطرې. مثلا هغه کوم خاطرات چې یو د چا نه موږ اورېدلي وو، موږ او تاسو ته معلوم وو، هغه په دې ځای کې راغلو. دلته د شهید وصیت ده، ما او تاته معلوم وو هغه د شهید وصیت. په دې ځای کې مې یو برخه راخیستې چې دا د شهید د پروفایل په اخر کې مې راخیستې ده. کله چې شهید بشپړ شو هغه معلومات مې راخیستل، په هغه ځای کې به ډېر په ښه انداز باندې راځي. لیکوال ته یو جالب یو لنډه جمله، یو لنډ بیخي دغسې یو لنډ پاراګراف هغه را اخلو او په دې ځای کې لیکو. تا ته جالب څه لنډ یې ولیکه، دا هم هغه برخه راخیستې ده. په دې ځای کې جای هم ثبت شو، شخصي معلومات هم ثبت شو، تفصیلات هم ثبت شو. اوس عکسونه د نور هغه ویډیویي برخه یې پاتې ده، هغې برخې ته راځو. دلته د عکس لپاره کومه برخه چې موږ او تاسو یو عکس انتخابوو، تر 100 ام بي پورې موږ اجازه ورکړې ده. تر 100 ام بي پورې که مثلا یو وزن دې درلود، ولې څه به کېږي دلته چې کله اپلوډېږي انټرنیټ موږ او تاسو لرو، ځکه دا د انټرنیټ برخه ده. د عکس هم کله ورته اپلوډ کړو، هغه به اتومات کمپریس کوي او هغه سایز یې کموي. دې په خاطر باندې چې هغه برخه بیا درنه نه شي. نور عکسونه تر 6 عکسونو پورې دلته مختلفو یوزرونو ته مختلف اختیارات ورکول شوي دي. تر 6 عکسونو پورې اختیار لري. ولې که په کومه برخه کې تاسو غوښتل چې د یو شهید په اړه باندې یو ډیر مهم څه، مهم عکسونه، مهم دغسې یو د معسکراتو څه شی ورسره و، هغه ورسره اپلوډ شي. تاسو کولی شئ د رابطې د لارې حال واخلئ چې د دې شهید لپاره شهید ما ثبت کړی ده، 6 عکسونه ما ورسره اضافه کړي. تاسو کولی شئ هغه نور معلومات ورسره اضافه کړئ. هغه که راولېږئ، هغه نور اډمینان چې هغه چاته اختیار ورکول شوی، هغه کولی شي نور هر څومره معلومات شي. لاس لیکل شوي سندونه هغه سندونه دي چې شهید په خپل لاس باندې لیکلي دي، یا یو مشر دته څه رالیږلي دي، یا دوی هغه ته ورلیږلي دي. البته هغه معلومات چې هغه محرم نه وي، هغه د اسلامي امارت د اصولو سره برابر وي، هغه موږ او تاسو د نشر اجازه ولرو. دغسې یو څه چې دغه معلومات بیا هم کتلی کېږي، خو تاسو کوشش وکوئ په دې ځای کې همغه د لاس لیکلی سند ورسره راواخلئ د ثبت په برخه. دغه د یوټیوب برخه د دې په خاطر باندې ورکړی چې یو شهید ویډیو موجوده ده په یوټیوب کې، یا د موږ او تاسو سره په موبایل کې موجوده ده. دا غواړو یوټیوب ته یې اپلوډ کړو او بیا د هغه ځای نه یې لینک راواخلو. ځکه یې لینک د هغه ځای نه راخلو چې که دلته موږ دې پلیټ فارم ته ویډیو اپلوډوو، نو دا به درنېږي، وزن زیاتېږي. او دلته مختلف مثلا هر څوک به کوشش کوي چې ویډیوګانې ورته راواخلي. خو که هلته ویډیو موږ او تاسو سره موجوده وي، همغه لینک راخلو، هر څوک چې یې ګوري همغه برخې ته دې پسې لاړ شي. مثلا د ده خپله ویډیو ده، د جهاد کې هغه د برخې اخیستلو ویډیو ده، یا مثلا هغه ویډیو ده چې د معسکراتو په وخت کې کوم برخه ده، یا یې کوم نور هغه څه چې د نشر وړ دي او د یو چوکاټ له مخې موږ او تاسو یې نشرولی شو، همغه ویډیو لینک دلته واچوئ.